دا برید خودکشه حمله وه او د یو راپور په اساس چې راورسېده ویل 21 تنه شهیدان دي او 109 نور زخمیان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 1 فبروري کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات زموږ سیمهییز، نړیوال او همدارنګې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه جهادي راپورونه هم ستاسو حضور ته وړاندې کوم. نن شروع د موضوع د ټول نه مهمه په دې ده چې په پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو ډیره لویه چاودنه شوې ده چې دا چاودنه د امام بارگاه خدیجه الکبرا اهل تشیع د جمعې مبارکې ورځې په مانځه کې شوې ده چې په منطقه د ترلای اسلام آباد کې موقعیت لري. دا برید خودکشه حمله وه او د یو راپور په اساس چې راورسېده ویل 21 تنه شهیدان دي او 109 نور زخمیان دي او د بل راپور په اساس باندې ویل کیږي چې 300 کسان ټپیان او مړه دي. د دریم راپور په اساس چې د مختلفو مراجعو نه ما ترلاسه کړي دي ویل کیږي چې 90 مړه دي 150 ټپیان دي. نو دا خو به وروسته معلومه شي چې مکمل څه دي، خو دا آخري جزئیات همدا دي چې لاسته راغلي دي. اوس خبره دلته دا ده چې دا حمله چا کړې ده، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان او نورو ګروپونو د حملې نه ځان لرې ساتلی دی. ویلي دي چې په داسې مذهبي شخړو کې او په حساب طبقه‌ایي جنګونو کې دوی نه پې عقیده لري او نه پکې اقدامات کوي، نو بنان د دنه ځان لرې کړی دی. پاکستان بې له دې نه چې موضوع یو څه ته ورسیږي یا تحقیق شي، هلته بم الوتې، ټول خلک په منډو کې دي، وینې روانې دي. پاکستان وخت اعلان وکړ چې دې پلان ګذاري و دې هر څه په پاکستان افغانستان کې شوې ده. یعنې د دې سړی دا وایي چې تا ته خوب ولیده، دا تا ته چا الهام وکړ، نه د تحقیق کړی، نه د کوم سند لاس کې د سترګې پټې اعلان کوي چې دا د افغانستان کې پلان ګذاري شوی دی او دا دلته وشو. خو دې نه خو دا واضح کیږي چې دا کار تا په خپله کړی دی چې په افغانستان باندې تهمت ووایي، ځکه چې دا ښکاره خبر ده چې د اهل تشیع په امام بارګاهګانو باندې حملې داعش خراسان کوي، که هغه په ایران کې دي او که افغانستان کې تروسه کړي دي او که دا اوس فعلا پاکستان کې کړې ده، په اهل تشیع کړې ده، دا د هغوی یو د لوی اهدافو نه دی. او چون چې داعش خراسان پاکستان په خپله ټرینینګ کوي په مستونګ د بلوچستان کې، نو دې کې هېڅ شک نشته چې دا کار خپله اردو د پاکستان کړی، خاص د ده لپاره چې تهمت په افغانستان ووایي او یو لاره جوړ کړي چې افغانستان بدنام کړي د ترهګرۍ په سر باندې. نو دلته دا معلومیږي چې دا عمل کې د دوی خپل، ځکه چې بې له کوم انتظار نه، بې له دې نه چې لا د وینې جریان لري، مړي پراته دي، زخمیان پراته دي، تحقیق شوی نه دی، سرغنه و حساب معلوم نه دی، او ته وایي چې دا افغانستان کړی دی. دا اوله خبر. دویم خبر دا دی چې عادل راجا یو د پاکستان د پخوانی سایمنسب چې فعلا په انګلستان کې اوسیږي او ویلا کوي، هغې ویل چې اردو د پاکستان په خپله د خارجیان او دا چې دي یعنی بهرني ملکو وګړي دا په بلوچستان مستون کې ټرینینګ کوي او بیا یې د تیرا او د وزیرستان سیمې ته انتقالوي، هلته شخړې جوړوي او بیا وایي چې دا بهرنی لاس دی یا ترهګري ده، در حال چې دا ټول د دوی خپل کسان دي، دوی ټرین کوي، راولي او دلته ترېنه کار اخلي. بل خبر دا دی چې د پاکستان یو ډیر عالی رتبه سایمنسب په بلوچستان کې خپل د مقام نه لاس تر سره شوی دی او د ویلي دی چې نه تنها چې د خپل وظیفه پرېږدي، ځکه چې د څو ورځې تاسو معلومه ده بلوچستان کې نهایت ظلم روان دی د پاکستان فوز په لاس باندې، ځوانان وژني، انجونو کسویو ته لاس اچوي، پړونو ته لاس ور اچوي، ماشومانو ته ازار ورکوي، په حساب وژني او ډېر ورانی شروع کړی دی. نو داسې منصب چون هلته دی او دا به خپله په دې لوبه کې به نو د دې نه لاس په سره شوی دی. ویلي دي چې نه تنها چې خپل وظیفه پرېږدي بلکې دا ملک پرېږدي او کیدای شي پاکستان نه بهر ووځي او لاړ شي.
همدارنګه BLA بلوچستان لیبریشن فرنٹ په خپل راپور کې یو پریس ریلیز کې دا خبره کړې چې په تیرو 15 ورځو کې چې کومې ورځې نه یعنی په اول د فبروري نه چې دوی هغه عملیات اپریشن هیر اف 2 په بلوچستان کې وکړل دا تر اوسه پورې ادامه لري او ډېر ځایونه دي لیویلي دي چې اوس هم زموږ په لاس کې دي او اوس هم په پوځیانو د پاکستان باندې بریدونه کوي او ډېر کسان پکې وژلي دي خو د خپل د وژل شویو کسانو په هکله دا راپور ورکړی دی چې 46 سربازان یې د BLA دا وژل شوي دي 9 فدایان د مجید بریګیډ پکې شهیدان شوي دي 10 کسان د فتح سکواډ پکې شهیدان شوي دي او 7 تنه د STOS د ادارې پکې شهیدان شوي دي څنګه دا خبرم کړې ده چې 310 تنه د پاکستان د پوز لمنځه وړي دي او 20 تنه زندانیان خپل د مستونګ د زندان نه خوشي کړي دي او 15 تنه نور د نوشکی د زندان نه یعنی 2 تنه زندانیان او په دې کې هغه بعضی مهم زندانیان هم دي چې د پاکستان حکومت په حساب هغه د اعدام سیل کې وو هغه نه دا هغه رئیس دي چې هغه کې یو دی د بلوچستان دی هغه یو قاضي په قتل کې متهم او حکم د اعدام لاندې وو هغه هم خوشي کړل شوی دی همدارنګه نن نړیواله لوی موضوع چې وا تاسو معلومه ده د ایران او د امریکای په عمان کې ناسته وه دا ناسته چې په ظاهره داسې ویل کېدل چې دوی به سره مستقیما کینی خو بیا هم یو ځل بیا دوی غیر مستقیم توګه سره کېناستل او دوی په منځ کې د عمان وزیر خارجه تګ راتګ کو د امریکای د خوانه ویټکاف او د ډونالد ترامپ زوم جارد کشنر دا راغلی و کشنر تاسو معلومه ده د لپاره راځي چې هغه د اسرائیل دغه دی او دا جریانات ده کې یو ویل کېږي چې چیرته ویټکاف او جارد کشنر زی الته سوله نه راځي الته جنگ راځي ځکه چې دوی ته د اسرائیل د خوانه اشاره دی چې تاسو به خبره جوړه ته نه وړي جنگ خواته به وړي چې په ایران باندې حمله وشي نو نن یو ځل بیا هم دلته هم دا کار وشو د ایران د خوانه اما وزیر خارجه عراقچی وو او یو 2 تنه د وزارت خارجه نور مامورین ورسره وو ایران د امریکای د غوښتنه چې یورانیمونه لاس په سر شي د کاملا رد کړله چې دا راپور والټر بلومبرګ ورکړی دی چې ایران دغه د امریکای د غوښتنه کاملا رد کړله ډیلی ایران نیوز وایي چې چین خپل ټول وګړو ته په ایران کې حکم کړی دی چې په سریع ساعتو کې د ایران نه ووځي چې څومره زر کولی شي او همدارنګه خپل د وایټ هاوس د سپینې ماڼۍ پوسټ دا خبر ورکړي چې ټول جهازونه په یعنی پروازونه په امریکا کې ګراوند شوي دي یعنی کېنول شوي دي هوایي فضا محدوده کړل شوې ده او نیشنل ګارد ته یعنی ملي اردو د امریکای ته قومنده د فعالیت ورکړ شوې ده چې آماده باش اوسي همدارنګه ایران دا خبره کړې ده چې امریکای ته په دې مذاکراتو کې دا خبره کړې ده چې تاسو موږ ته چې یورانیم ختم کو نو تاسو موږ ته دا ضمانت څنګه راکولای شي چې اسرائیل به بیا په موږ باندې برید نه کوي که موږ یورانیم نه تیر شو که موږ سره او بل دا دی چې میزایل چې تاسو وایي چې خپل میزایل ختم کړي که موږ سره میزایل نه وای آیا چې ایران باندې به اسرائیل حمله وکړله اوس به ایران روغ پاتې وای اوس به زیر و زبر وای همدا میزایلو چې موږ یې بچ کړلو نو څنګه موږ د میزایل نه لاس واخلو در حال چې تاسو یې د ضمانت نشئ ورکولی چې اسرائیل به حمله نه کوي امریکای بل پیشنهاد ورته دا کړی دی چې که ته یورانیم دی دغه نه ختموي دغه 420 کیلو یورانیم چې دی دا که ته روسیې ته ورکوي که چین ته ورکوي او یا ترکیې ته ورکوي درېمګړي ملک ته ورکړه بس مسله به حل شي دا هغه پیشنهاد دی چې 2015 کې دوی کړی او ایران منلی او خپل یورانیم ټول غني شوي روسیې ته ورکړي وو دا ځل ایران دا وایي چې زه نه ورکوم دا یورانیم دی ته بله موضوع په دې ناسته کې دا وه د ایران لوی انتقاد پس د هغه وقفه د مذاکراتو کې چې راغله لوی انتقاد یې دا و چې دوی ته اطلاع ورغلې وه چې بر علاوه دې نه چې کشنر او دغه ویټکاف دلته دوی سره ناست دي په عین زمان کې د امریکا د سنکام قمندان جنرال بریټ کوپر دا هم هلته را رسېدلی دی او دا هم په عمان کې دی چې دا په ایرانیانو باندې بد اغېزه کړې وه
او ایرانیانو بیا انتقاد وکړ په مجلس کې په هغې باندې او ورته ویل چې که چېرته تاسو خپل جنرال راوسه نو موږ ته به هم ویل موږ به هم خپل یو جنرال راوسوی چې هغه وزن توازن برابر وی که ستاسو کوم نظامي پوښتنه راتلی چې نظامي جواب کړی موږ خو ډیپلوماتان راغلي ډیپلوماتان سره راغلي وو چې تاسو سره خبرې وکړو. نو دا موضوع هم هلته وه. بل انتقاد دا و چې امریکای ایران ته ویلي دي چې تاسو بل نوی اتومي مرکز جوړ کړی دی چې تاسو فکر کوئ چې موږ ته اطلاع نشته موږ ته اطلاع را رسېدلې ده ځکه چې نتنز و فردو و اصفهان چې موږ ووهل تاسو پس د هغې نه په دې شپږو میاشتو کې بل مرکز جوړ کړی دی او تاسو خپل اتومي فعالیت هلته شروع کړی دی. ایران کاملا انکار کړی دی چې دا خبره ستاسو غلط دی موږ داسې کوم مرکز نه دی جوړ کړی. بل د ایران بحث دا و چې موږ د امریکا سره جنگ نه لرو. امریکا ولې زرهاو کیلومتره لرې راځي دلته موږ ته لاس ور اچوي. که جنگ دی زموږ د اسرائیل سره دی د اسرائیل د موضوع سره څه غرض دی د دې سیمې مملکت دی موږ سره دا کوي. امریکا ولې راځي د هغې سره د اسرائیل دفاع کوي او که بیا د امریکا د اسرائیل دفاع کوي خو خود به خود د منافع به په سیمه کې په خطر کې ولیږي. که امریکا را نشي مداخله ونه کړي موږ او اسرائیل دلته یو که اسرائیل په موږ باندې برید کوي موږ د خپل د ځان د دفاع حق لرو چې باید د ځان نه دفاع وکړو. نو بنان امریکا ده چې بدون د کوم دلیل نه د هغې سر نه راځي په هغه موضوع کې چې دېس مداخله نشته راځي مداخله کوي او د هغې په سر باندې د نورو ملکونو سره جنګ کوي. او په زمین کې دا یې ورته ویلي چې تېر ځل موږ تاسو سره ناست موږ خبرې کولې او په موږ باندې حمله اسرائیل وکړله نو امریکا په یوازې دی چې اسرائیل مخه ونیسي. امریکا د اسرائیل سره لاس یو کړ په موږ باندې برید وکړ او د جنګ په حساب دا کړ. نو په دې اساس باندې موږ دا اعتماد نشو کولی چې موږ خپل اتوم نم تیر شو خپل میزایل نم تیر شو او ځان همداسې لاس تړلی پرېږدو چې امریکا او اسرائیل چې غواړي هغه وکړي دا قابل د قبول نه دی. راځم جهادي خبرونو ته. مورخه 5 د فبروري مجموع 14 عملیاته په خیبر پختونخوا کې شوي دي چې وزیرستان جنوبي کې 6 ټانک ولایت کې 4 دیر اسماعیل خان ولایت کې 1 باجوړ ولایت کې 1 او کوټه کې 1. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ توئې قافلې چې په هغه نظامي قافلې باندې برید شوی دی چې د قلعه کمزور وړۍ په دغې خواته دغه وه او دلته ورته کمین نیول شوی و 15 عسکر وژل شوي دي 2 ګاډي د کاملا دغه شوي تخریب شوي دي له منځه تللي. ولسوالۍ سره روغه پړتیږې اف سی پوسټ باندې تعرضي برید شوی دی چې یو عسکر وژل شوی دی یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولسوالۍ توئې 2 ورځې وړاندې خبر دی چې ورکړل شوی دی چې په د فوز په قافلې باندې کمین ووهل شو یو موټر تخریب شو او مالي و ځاني تلفات ورته اوښتي دي او عسکر بیا په اخر کې په شا تنبول شوي دي. په 4 او 5 عملیات چې دواړه مشترک شوي دي په ولسوالۍ شکتوی کې 2 ورځې وړاندې علي خلزي واقعي پوسټ باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی او دویمه حمله د یو کواد کاپټر ډرون باندې شوی دی چې هغه رانسکور شوی دی او هغه له منځه وړل شوی دی. ولسوالۍ شکتوی 2 ورځې وړاندې خبر دی چې تپړسه واقعي پوسټ باندې د ټانکر د اوبو چې هلته روانو مجاهدینو له منځه ویوړه. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک تیر ماښام د قلعه‌ظام په باندې تعرضي برید کې 3 عسکر وژل شوي دي او 2 ټپیان شوي دي. ولسوالۍ ټانک حیدر کلي کې د اف سی اهلکار زبیر ولد شاه بهرام خپل د دندې نه لاس په سر شوی دی او د حلال روزي لپاره به کار کوم فوج سره به نور کار نه کوم. ولسوالۍ ټانک 2 ورځې مخکې په علاقه پای کې د اف سی اهلکار حضرت علي د شیرین ماستر زوی خپل وظیفه تر کړې ده لاس په سر شوی دی ویلي چې نور پوځ سره به کار نه کوي. ولسوالۍ ګومل شیخ عطار کې واقع اف سی چوکۍ باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی یو امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ درازندې فوجي قلعه باندې برید کې 15 عسکر وژل شوي دي او نور زیات ټپیان دي. ولایت باجوړ ولسوالۍ ریاست عنایت کلي کې سکاوټ پوسټ تعرضي برید کې امنیتي کامره تخریب شوې ده او ځاني و مالي تلفات نور هم وراوښتي دي. ولایت کویټه ولسوالۍ کویټه شاهرا مچ پر موبایل پولیس باندې د لاسي بمونو برید کې تلفات او مالي و ځاني زیان اوښتی دی او موټر یې له منځه وړل شوی دی.
اوس راځو په 8 د فبروري کې مجموعاً 14 عملیات شوي دي. ولایت ټانک کې 6، ولایت وزیرستان جنوبي کې 4، ولایت وزیرستان شمالي کې 2، ولایت باجوړ کې 1، ولایت خیبر کې 1، ولایت دیر اسماعیل خان کې 1، ولایت بنو کې 1. دا عملیات شوي دي. ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل کوټ خدک باندې کې حمله شوې ده چې هغه تعرضي وه، 1 عسکر پکې وژل شوی دی. ولایت ټانک ګومل ولسوالۍ کړي پاونډا په سیمه کې په اف سی اهلکار عثمان ولد پاینده خپل دندې نه لاس په سر شوی دی. همدارنګه ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل کوټ اعظم واقع پوسټ باندې حمله شوې ده چې یو امنیتي کامره له منځه وړل شوې ده. ولایت ټانک ولسوالۍ ګومل سور قمر کیله کې واقع پوسټ باندې د داشکي برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک د ببخیل کې د اف سی اهلکار رفیع الله ولد هیبت الله ترک د وظیفې کړی دی او خلاص په سر شوی دی او ویلي چې نور به پوځ سره کار نه کوي. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک د جندر اوسیدونکي امجد خان ولد زارولی د خپل دندې نه لاس په سر شوی دی. ولایت وزیرستان جنوبي 2 حملې شوي دي چې ولسوالۍ زرملنه کې پنډیخیل کې فوز کمین وهلی و. جوابي کاروایی کې د مجاهدینو د خوا نه 2 اهلکار عسکر هلاک شوي دي، 1 موټر تخریب شوی دی، 2مه حمله کې د ډرون له منځه وړل شوی دی. ولسوالۍ تویی کمزور وړی قلا باندې تعرضي برید کې 3 عسکر وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي، 1 امنیتي کامره له منځه وړل شوې ده. ولسوالۍ وانه شین ورسک فوجي پوسټ باندې سنایپري حمله کې 1 عسکر وژل شوی دی او 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي منطقه خوشحالۍ ششکروز فوجي مورچې باندې تعرض شوی دی، مالی او ځاني تلفات ور اوښتي دي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ شیوا د سرخنې په ساحه کې فوجي پوستې باندې سنایپري حمله کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت باجوړ ولسوالۍ وړه مامون چپټره واقع پوسټ باندې لیزري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. ولایت خیبر ولسوالۍ باړې مومانډي او اوخي کنډاو کې مومانډي اوخي کنډاو واقع پوسټ باندې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ درابند د اړکتي فوجي قلا باندې سنایپري برید شوی دی چې 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي. ولایت بنو ولسوالۍ بکاخیل د روسروټ واقع آرمي چک پوسټ باندې سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. او همدارنګه د منجي والا لکی مروت د سوی پایپ د ګیس پایپ لوله په هغې باندې بم انفجار کړی دی، ګیس پایپ کاملا قطع کړی دی او سپلای د پوځیانو دی باندې بنده شوې ده. دا د نن ورځې زموږ نړیوال او سیمه ییز خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. د تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.